تازه خبر امریکایي الوتکو په شبرغان ولایت کې پر طالبانو تباه کوونکي بریدونه کړي دي. تازه یې څومره د باجوه او عمران خان زامن هلاک کړي دي. نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. امریکایي الوتکو شبرغان کې له 200 څخه زیات طالبان وژلي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې امریکایي ځواکونو B-52 الوتکو په شبرغان کې پر وسلوالو طالبانو او د هغوی پر مرکزونو بریدونه کړي دي. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د شنبې په ورځ د شپې نه وخت پر خپل ټویټر ولیکل چې دا برید د افغانستان په وخت ماښام 9:30 بجې شوی دی، چې په وینا یې له 200 څخه زیات وسلوال طالبان پکې وژل شوي او ډیری وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. د نوموړي په خبره په دې برید کې همدارنګه د طالبانو سب باندې 100 موټر هم ویجاړ شوي دي. دا بمبار له هغه وروسته وشو چې وسلوالو طالبانو د شبرغان په ښار بریدونه وکړل. په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې وسلوالو طالبانو د جوجان زندان مات کړی او ګڼ شمېر زندانیان یې ترې خوشي کړي دي. طالبانو تر دا مهاله په دې هکله خپل نظر نه دی څرګند کړی. بلې خوا راپورونه وایي چې د جوجان د ولایتي شورا رئیس بابر اشچي چې د جنبش د ګوند د پخواني مرستیال احمد اشچي دویم زوی دی، له خپلو ټولو وسلوالو سره طالبانو ته تسلیم شوی دی. حکومتي سرچینو او طالبانو دا خبر تایید کړی دی. د شبرغان په ښار باندې چې د جنبش اسلامي ګوند د مشر عبدالرشید دوستم ټاټوبی هم دی، له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو بریدونه دوام لري. پرون شنبه ځینو غربي رسنیو خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن پر وسلوالو طالبانو د B-52 او IC-130 بم غورځوونکو الوتکو د بریدونو امر کړی دی. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو راته تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت